بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ راته. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک تاریخ وهنې نوبت در سره شریک کړم. فعلا لپاره تاریخ دا د 1402 کال د څلورمې میاشتې 28 تاریخ ده او د کابل فعلا توضیح چې دا له 1000 نه نیولې تر 2000 پورې ده او په ولایتونو کې له 998 څخه نیولې تر 14 څخه تر 1200 پورې ده. فعلا لپاره د کابل نوبتدهي چې دا د 1401 کال د دویمې میاشتې 26 تاریخ کې ده او کوم کسان چې په 40 50 باندې ثبت نامونه کړي تر اوسه ورته تاریخ مشخص شوی نه ده. منتظر دي اوسي په 2 الی 3 هفتو کې ورته تاریخ مشخص کیږي. کاپیسا چې د 1401 کال د اومې میاشتې د 10 تاریخ کې ده. پروان د 1401 کال د څلورمې د 10 کې ده. میدان وردګ د 1401 کال د 12مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. لوګر د 1402 کال د اولې میاشتې 19 کې ده. ننګرهار د 1401 کال د 8مې په اول تاریخ کې ده. لغمان د 1401 کال د 4مې اول کې ده. پنجشیر د 1401 کال د شپږمې 15 تاریخ کې ده. بغلان د 1401 کال د شپږمې 25 تاریخ کې ده. بامیان د 1401 کال د 12مې 11 تاریخ کې ده. یعنی کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي د هغې بیومتریک مشخص شوی ده، کولی شي فل فورمې دې وګوري. بامیانو پسې غزني د 1401 کال د 12مې 8 تاریخ کې ده. پکتیا چې د 1402 کال د اولې 14 کې ده. کونړ چې د 1402 کال د اولې 24 کې ده. نورستان د 1402 کال د 4مې میاشتې د 10 کې ده. بدخشان د 1402 کال د اولې 20 کې ده. تخار د 1402 کال د اولې 20 کې ده. کندوز د 1402 کال د اولې میاشتې د 10 کې ده. سمنګان د 1401 کال د 12مې میاشتې 20 کې ده. سرپل د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. غور د 1402 کال د اولې میاشتې 25 تاریخ کې ده. د کندې د 1401 کال د 20 کې ده. اروزګان د 1402 کال د 2 میاشتې 15 تاریخ کې ده. زابل د 1402 کال د 4مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. او فعلا لپاره د کندز سایډ بنده او بیومتریک پکې نه کیږي او کوم کسان چې بیومتریک مشخصه د کندز کې هغه مراجعه نه کوي. زابل چې دا د 1402 کال د 4مې 19 کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 2مې اول کې ده. خوست د 1402 کال د اولې 20 کې ده. بلخ د 1401 کال د 4مې 20 کې ده. جوزجان د 1402 کال د اولې 14 کې ده. فاریاب د 1401 کال د 20 کې ده. هلمند د 1402 کال ته منسوبه شوې ده، هغه 1402 کال د اولې 20 تاریخ کې ده. کندهار د 1402 کال د اولې 12 کې ده. بادغیس د 1401 کال د 12مې میاشتې 20 کې ده. هرات د 1401 کال د 4مې په 4 کې ده. فکر کوم د هرات مخکې شوی د 8 تاریخ ته رسېدل زموږ ته یو اشتباه شوې ده. فراه د 1401 کال د 12مې 19 کې ده. نیمروز هم مخکې شوی ده د 1402 کال د اولې 8 تاریخ ته رسېدل د نیمروز البته دلته اشتباه شوی ده او دغه زیاتره ولایتونه فعلا لپاره نوبتدهي مخکې تګ کړی ده او کومې چې ولایتونه چې بعضې لا تر اوسه مخکې وروسته شوي دي یا بعضې فورمونه مخکې شوي دي، بعضې شاته شوي دي یا بعضې ولایتونه نوبتدهي مخکې شوي دي یا وروسته شوي ده. دا کوم خاص علت نه لري خو یو مشکل د سیستم لوري کله کله مشکل ایجاد کېږي چې دغه تخنیکي مشکلات ایجاد کېږي تر څو دغه احساس نوبتدهي کله مخکې شي کله وروسته شي او فعلا لپاره چې دا په ولایتونو کې له 14 څخه زیات کسان څه کېږي بیومتریک کېږي.
کیږي او کابل کې هم دغسې 1900 څخه تر 1800 د 2000 پورې کسان بایومټریک کیږي او کوم کسان چې مریضان دي هغوی کولی شي چې د صحي قوانینو له ریاست څخه د مکتوب ترلاسه کړي او د هغې له طریقه کولی شي دوی پاسپورټ څخه پاسپورټ ترلاسه کړي او کوم کسان چې اقامه لري او کوم هغه کسان چې پاکستان او د ایران اقامه لري هغوی ته پاسپورټ یعنې د هغوی نه تمدید کیږي او باید فقط او فقط هغوی آنلاین ثبت نام وکړي له هغې طریقه کولی شي او کوم کسان چې د نور هیوادونه دي مثلا ترکیه څخه ده یا روسیې څخه اقامه لري یا د اروپي کوم هیواد څخه اقامه لري یا کوم بل هیواد څخه اقامه لري چې هغه پاکستان او ایران پورې مربوط نه اوسېږي نو دوی کولی شي چې ریاست پاسپورټ ته مراجعه وکړي بدون د کوم ځنډ او مشکل څخه دوی د پاسپورټ ورکول کېږي او کوم کسان چې لا تر اوسه بایومټریک مشخص شوی نه ده کابل کې د ثور په 20 اته 20 باندې ثبت نامونه کړي منتظر دي اوسي په دغه میاشتې په اخرو کې ورته د یوې میاشتې په اخرو کې البته ورته تاریخ ورکول کېږي او بایومټریک مشخص کېږي او کوم کسان چې له ولایتونو کې دي دوی لپاره هم تاریخ تر اوسه یعنې مشخص شوی نه اوسېږي منتظر دي اوسي تر څو تاریخ ورته مشخص شي او فعلا لپاره په ولایتونو کې توزیع هم لوړه شوې ده له 10 څخه تر 500 پورې توزیع لوړه شوې ده او احتمال شته چې په آینده کې هم دغه توزیع لا نوره هم لوړه شي له 500 څخه تر 80 او 100 یو نیم سل تر 200 تر 300 پورې لوړه شي خو د نظر د ریاست پاسپورټ قوانین په مطابق باندې داسې کېږي کوم ګنجایش ولري هغه ولري نو دوی خپله څه کوي آینده کې د ظرفیت لوړۍ په ولایتونو کې په کابل کې په ټولو ځایونو کې د ظرفیت لوړۍ تر څو متقاضیانو ته ښه زمینه مساعده شي تر څو په ښه شکل سره په اسانۍ سره پاسپورټ ترلاسه کړي او هغه ملګري چې هغه لري څه ورته وایي بورسیې لري د بورسیې له طریقه د بل هېواد ته کامیابه شوي دي د هغه پوهنتون بیا ځان سره تاییدي ولري پوهنتون ځان سره تاییدي ولري تر څو دوی د وزارت تحصیل تعلیم لخوا ورته مکتوب ورکول کېږي بیا د ریاست پاسپورټ ته مراجعه وکړي دوی ته پاسپورټ ورکوي او کوم کسان چې د پوهنتون لخوا تاییدي ونه لري بهر هېوادونو کې البته دوی ته پاسپورټ نه ورکول کېږي باید تاییدي پکې مهمه ده چې دا کس یعنې تایید شي چې دا کس هلته زده کړې کوي یا تحصیلي بورس لوري تللی ده یا شخصي تللی ده خو مقصد د هغه پوهنتون لوري باید تاییدي ولري په هغه صورت کې ورته پاسپورټ ورکوي یعنې چاپ کړي ورته مننه ګرانو هېوادوالو د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک او شیر کړئ مننه کور آباد